بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو هیوادوالو، خویندو او ورونو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گرانو هیوادوالو، ایله لرم هر ځای کې چې یاستئ د کرونا ویروس له شر څخه په امان اوسئ. په پیل کې له ټولو هغو روغتیایي کارکوونکو څخه چې کرونا ویروس سره د مبارزې په لومړي کرښه کې زموږ د هیوادوالو د روغتیا او خوندیتوب لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي د زړه له کومې مننه کوم. موږ ټول د روغتیایي کارکوونکو د دغو ارزښتناکو او حیاتي خدمتونو قدرداني کوو او د دوی د معززو کورنۍ منندوی یو چې دغسې وطنپال اولادونه یې روزلي او په دغه اساس وخت کې د هیوادوالو د خدمت او خوندیتوب مهم انساني او اسلامي دندې ته ګمارلي دي. هیله ده چې ټول هیوادوال د دغو صحي کارکوونکو د روغتیایي لارښوونو په عملي کولو سره دوی ته خپل درناوی پر ځای کړي. په اوسني وخت کې د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوی یوه تر ټولو اغېزناکه لاره دا ده چې هغو روغتیایي سپارښتنو ته چې د رسنیو له لارې او د روغتیایي کارکوونکو له لورې بیانیږي پاملرنه وکړئ او په کورونو کې پاتې شئ. زموږ په ګډون د نړۍ اکثریت خلک سختې ورځې تیروي، خو باید ناهیلې نه شو. موږ ټول هڅه کوو چې په دې ډول سختو ورځو کې د یو بل ترڅنګ شته ستونزو ته رسیدگی وکړو. خواهران و برادران، دولت جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر کم ساختن فقر و تنگدستی که آفت کرونا دچار کشور ما ساخته است اقدامات مشخص را انجام داده و تدابیر اساسی بیشتری را قرار است انجام دهد. تدابیری را که روی دست داریم عمدتاً روی خدمت رسانی و فقیرترین های جامعه ما متمرکز است. قرار است به زودی از طریق نانوایی های شهر، مساجد در ولسوالی ها، شوراهای انکشافی دهات و دیگر نهادها توزیع نان، مواد خوراکی و دیگر نیازمندی های ابتدایی و اساسی قشر آسیب پذیر را فراهم سازیم. در این حال چند پروژه بزرگ زود ثمر دیگری که تعداد زیاد از هموطنان ما استخدام و با رعایت فاصله بین افراد مشغول کار خواهد شد انشالله آغاز می گردد. مشخصات و جزئیات بیشتر این پروژه ها و برنامه ها را با ذکر منابع تمویل اعم از ظرفیت های داخلی و خارجی آن در روزهای آینده ارائه خواهم داد. ویروس کرونا آفت آنی و غافل کننده است که ما هیچ نوع آمادگی از قبل برای مبارزه با آن نداشتیم. این آفت اکثر کشورهای دنیا را سراسیمه ساخته است. با آن هم ما از اولین روزها این آفت را جدی گرفته و با فضل خداوند تا امروز تعداد جان باختگان در کشور ما در مقایسه با ممالک دیگر کمتر است. تلاش ما این است که با تدابیر واقعی و بنیادی این حالت را حفظ کرده و از رفتن به مرحله سوم یعنی فلاکت جلوگیری نماییم. در این راستا به همکاری فرد شما نیاز داریم. زموږ هڅه دا ده چې په واقعي او بنسټیز تدبیر دغه حالت وساتو او درېیمې مرحلې یعنی فلاکت ته د تللو مخنیوی وکړو. ستاسو د هر فرد مرستې ته اړتیا لرو. د افغانستان له سوداګرو او تمویل کوونکو څخه مننه کوم چې د زړه له تله یې بېوزلو سره مرسته کړې ده. له خصوصي متشبثینو خصوصي سکتور څخه د قیمتونو د ساتنې د اسانتیاو رامنځته کولو او په مختلفو ښارونو کې د زرګونو کسانو لپاره د څارنې د زړورې او بېدریغه همکاري مننه کوم. موږ یو ملت یو او په ګډه به دغه درد انشاءالله تعالی درملنه کوو. تل دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان. روغ او جوړ اوسئ.